السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکړم چې د طالبانو تعلقات پاکستان سره په دغه افغان تار باندې راتلونکي وخت کې ډېر زیات اساسه کیږي، یعنې ډېر خرابېدلی سي. یو طرف ته خو پاکستان وایي چې موږ به افغان تار حتما 13% پاتې ده، خو بل طرف ته د طالبانو ډېر سخت اخطار ورته ورکړ سوی ده چې دغه 90% تار به موږ ختموو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو وایم چې دغه 13 هفتو رئیس هم تاسو وګورئ د افغانستان په دغه پولو باندې، یعنې افغان تار ډیولین لاین باندې افغان تار د پاکستان له طرف نه هم چې کله لګیږي د طالبان هغې مخنیوی کوي او هغه له بینه وړي، او همدغسې ډېرې زیاتې ویډیوګانې به هم تاسو حتما کتلي چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان په دغه پولو باندې افغان تار تیر کړی سي، یعنې ډیورن لاین باندې افغان تار د پاکستان له طرف نه تیر کړی سي. تېره ورځ د پاکستان یو منسټر د بابر افتخار بابر نومیږي، دغه واضحه دغسې خبر ورکړی ده چې موږ 90% تار لګولی ده، صرف 10% پاتې ده او هغه به موږ د دې لپاره کوو چې موږ نه غواړو پاکستان کې څوک خرابۍ جوړ کړي، یعنې خپل امنیت ساتلو لپاره موږ په دغو پولو باندې یعنې تار لګو او 10% پاتې ده. خو بل طرف ته د طالبانو ورته ډېر سخت جواب راغلی ده. زه به تاسو ته وایم چې د طالبانو له طرف نه پاکستان خپله دغه خبر نشر کړی ده چې د طالبانو له طرف نه دغسې جواب راغلی ده چې دغه 10% تار خو به موږ تاسو ورته هېڅکله هم پرېږدو چې د افغانستان په خاوره باندې تاسو افغان تار وغځوئ، بلکې موږ غواړو چې دغه 90% تار هم ختم کړو، ځکه موږ نه غواړو چې اخواته م یعنې د پاکستان په خاوره باندې پښتانه اوسیږي او د افغانستان په خاوره باندې پښتانه اوسیږي. موږ نه غواړو چې دوی سره جدا کړو او دغه تار ته به موږ یعنې ختموي. دغه 90% تار هم چې کوم پاتې ده دغه به هم راتلونکي وخت کې موږ یعنې ختم کړو. نو دغه ته په کتو سره ماته داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې د افغانستان طالبانو پاکستان سره تعلقات په همدغه افغان تار باندې ډېر زیات خرابېدلی سي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.